خیر راځو داسې یو پروګرام لیکو چې د دوه عددو مجموعه دا موږ ته شو شي. دوه عدد راخلو هغه دواړه سره جمع کوو موږ ته باید مجموعه څنګه شي شو شي. نو سبلمټکس مو اوپن کړ فایل ته راځو سیوس ته راځو پروګرام ته نوم ورکړو add ډاټ جاوا لوکیشن ورته زه انتخابوم ډیسکټاپ سیو. خیر کلاس ته به زه نوم ورکړم add انټیجر ټایپ به ویریبل اخلم a دې ته زه اساین کوم 50 او b دې ته اساین کوم 70 یو درې ویریبل اخلم دریم دوی ته د دوی مجموعه اساین کوم خیر دا به لاندې موږ وکړو صحیح ده. موږ به څنګه وکړو a او b راواخله دا سره جمع کړه a جمع b صحیح ده. د دوی مجموعه موږ د دریم ویریبل سم ته اساین کړو a او b سره جمع کړه کله چې دا جمع شي نو مجموعه چاته اساین کړه سم ته د سم ویریبل ته. نو رابه شو میسج به موږ ډسپلی کړو چې سیسټم ډاټ پرنټلن سم از ایکوال ټو سم. کنټرول اس پروګرام به سیو کړو سیم ډي به زه اوپن کړم ډایرکټوري چینج کړو ډیسکټاپ پروګرام کمپایل کړو جاوا سی د پروګرام نوم add ډاټ جاوا. خیر راځو پروګرام ایگزیکیوټ کوو جاوا سپیس د کلاس نوم add کله چې زه انټر پریس کړم موږ ته به ووایي سم از ایکوال ټو 120 ومولیده. خیر راځو پرنټ ټایم کې چې موږ وواړو چې دوه عدد سره موږ جمع کړو صحیح ده. نو زه به راشم a کاما b او کاما سم به واخلم یا میسج به موږ ډسپلی کړو پرنټلن میسج به موږ ته شو شو چې انټر ټو نمبرز. پرنټ ټایم کې چې کله موږ ویلیو انپوټ کوو د کوم کلاس څخه استفاده کوو د سکینر د کلاس څخه استفاده کوو. کوم ټایپ ویلیو موږ انپوټ کوو انټیجر ټایپ د سکینر د کلاس سبجیکټ مو جوړ کړی سکین ډاټ نیکسټ انټ کله چې موږ وغواړو د انټیجر ټایپ ویلیو انپوټ کوو موږ د سکینر د کلاس د نیکسټ انټ میتود څخه استفاده کوو. یا دا د ا ویریبل ته اساین کړئ بل سکین ډاټ نیکسټ انټ او دغه چاته اساین کړه د بی ویریبل ته صحیح ده. کله چې مو دوه عدد انپوټ کړ نو دوی مجموعه چې ما سم اخیستې ده صحیح ده a جمع b دا راواخله او کوم ویریبل ته اساین کړه سم. هغه نه بعد موږ ته یو میسج شو کړه چې سیسټم ډاټ آوټ سم از ایکوال ټو پلس سم. په پروګرام کې مو د سکینر کلاس یوز کړی باید موږ د جاوا ډاټ یوټیل پیکیج څنګه امپورټ کړو جاوا ډاټ یوټیل ډاټ سکینر کنټرول اس پروګرام به سیو کړو دا به شو پروګرام بل سره کمپایل کړو او ایگزیکیوټ به کړو موږ ته میسج شو چې انټر ټو نمبرز 34 او 66 کله چې زه انټر پریس کړم موږ ته به ووایي چې سم از ایکوال ټو 100 پروګرام بیا له سره کمپایل کړئ. ومولیده دا اوس څنګه موږ کولی شو چې دوه عدد مجموعه پیدا کړو صحیح ده.